السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان ملي تلویزیون درنو لیدونکو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ او د صحت جامې په تن ولري. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې وروستیو کې افغان حکومت له پاکستان سره هر ډول سوداګریزې راکړې ورکړې بندې کړي. دلته کندوز کې خلک د دغې پریکړې هرکلی کوي. دوی خوښ دي چې افغان حکومت د سوداګرو لپاره د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو څخه کار اخلي. په همدې موضوع دلته په کندوز کې له سوداګرو او عام خلکو سره خبرې کوو. سمه ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د وطن روح مو په نڅا د دنیا په زړه کې، د وطن روح مو په نڅا د دنیا په زړه کې، د جادوګر حسن راج د آسیا په زړه کې، زړه کې د وطن روح مو په نڅا. بیا هم ستړي مشي درنو لیدونکو، اوس هم په خوا کې را سره د خوراکي توکو یو پلورونکی ولاړ دی. له ده به وپوښتو چې د خوراکي توکو په بیه کې کوم بدلون راغلی او که نه. لومړی درته ځان معرفي کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. شهرام هستم، یکی از باشندگان ولایت قندوز. شهرام جان، دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي په دغه کار باندې بوخت دي او څومره توپیر راغلی د دغه په خوراکي توکو په بیه کې د پخوا په پرتله د دغه بیې لوړې شوي دي که نه په ثابت ډول هماغسې پاتې دي؟ مدت 2 سال میشه که ما فعالیت داریم و همچنان از دورانی که مرزهای با پاکستان بسته شده، نظر به تجربه که ما داریم کدام تغییرات خاصی در اجناس نیامده. مثلا ما از پاکستان بوره بعضی اجناس دیگری که می آوردیم در نرخ نوای از اونها کدام تغییرات چشمگیری اضافه نشده که به اندازه که مثلا ما بگوییم که والا قیمتی شده یا چه شده. یک تشکری خاص از حکومت داریم بابت از اینکه کنترل قیمت ها را در بازار دارن و از تاجرای ما داریم که اونا کوشش کردن که همین رقم اوضاع بد و خرابی را که امروز ما تجربه میکنیم اینا کنترل درست کرده بتونن. څومره خوښ چې افغان حکومت د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو څخه افغان سوداګرو ته دا زمینه برابره کړه چې هغوی ورنه ګټه واخلي او راکړه ورکړه وکړي. په دغه اړه که راته ووایي. این یک جای بسا خوشایند است برای ما که ما بتانیم با دیگه همسایه‌های نزدیک ما مثل ازبکستان، تاجیکستان و امثال از اینا همراه هند و اکثریت کشورهای دیگه که دوردست هستند و روابط بسیار نیک و حسنه داریم. این برای ما و برای کسایی که تجارت میکنن یک گام مثبت است، چون در حساب واردات برای ما خیلی کمک همکاری کرده و حمایت و تشویق از سکتور خصوصی مخصوصا از دکانداران، از تاجران نوپای دولت بسیار اقدامات نیکی را انجام دادن که یکی از این اقدامات معافیت مالیاتی بود که هر کسی که عایدش 2 میلیون افغانی پایینتر باشه از معافیت مالیاتی دارن. یکی و دیگه ساختن سردخانه به حساب میوه تازه بسیار خوب شده و حساب صادرات ما بهترین صادرات داریم و بهترین واردات بهترین کیفیت داریم که ما اکنون وارد میکنیم از دیگه کشورها. در این وقت اساس باید مردم پشتیبان تجار خود باشه و تاجر پشتیبان دولت خود باید باشه، چون تا وقتی که ما دست یکی دیگر را نگیریم هیچ وقتی پیشرفتی که باید داشته باشیم کرده نمیتونیم. و خواست ما از تاجر ملی، از دولت ما و از تمام مردم ما همی است که از سکتور خصوصی مخصوصا از تولیدات داخلی خود ما بیشترین استفاده را ببرند. باید موږ تاسو کوشش وکړو چې خپل خودکفا شو، لکه څنګه چې مثال الحمدلله دولت په دې اساس کې هغه کړی چې باید افغانستان خودکفا شي او د خپل تولیدي داخلي تولیدي باید موږ تاسو هغه وکړو، اکتفا پکې وکړو. له افغان حکومت نه څومره خوښ یې چې دغسې یو پرېکړه یې کړې ده چې باید له داسې یو هېواد سره چې تل په مختلفو بهانو باندې لارې بندوي او افغان سوداګرو ته خنډونه پیدا کوي، له دغه اقدام څخه یې څومره خوښ یې؟ د دولت د دې پریکړې نه خو واقعا تر یو ځایه پورې ډېر خوشحاله سو، ځکه چې دا امسا خو موږ تاسې ډېر زیات ځورولي سو. لکه مثال موږ تاسې د سیزن د فصلونو د وخت د میوو د کاروبار وخت کې د موږ تاسې باندې بارډر بندوي، دروازه بندوي، نو په یو حساب باندې که موږ تاسې باندې څه په ظاهره کې څه مشکلات شته دي، خو لیکن د دې لپاره چې یو حل لاره پیدا شي خو موږ ورته خوشحاله سو چې همداسې لاره بند دي، خو لیکن تر څو چې یو صحیح خبره وشي او موږ تاسې د دې مشکل نه اساسي خلاص شو. د دنیا په زړه کې د نن کیسو ته یې پکار دی د ژباړلو سړی، د نن کیسو ته یې پکار دی د ژباړلو سړی.
نشته طاقت دومره اشنا زما استا درنو لیدونکو اوس هم د غلو دانو او د مرچو مسالې په یو بل هټۍ کې ولاړ دوی په خبره چې دغه مال مخکې له پاکستان څخه راوړه اوس بل دوی پوښتو چې کومه ستونزه خو به ورته نه پیدا شوي دا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي لومړی درته ځان معرفي کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ریاض محمد عرفزی ما د کندوز ولایت اوسیدونکی. عرفزی صاحب محترم دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې دغه دکان کې ته د مرچو مسالې کار کوي او مخکې د مال له کوم ځای راوړه او اوس دغه مال له کوم ځای راوړي او دلته یې پلوري؟ ډېره زیاته مننه. زموږ دا 12 لسیزې تقریبا زما کېږي چې په دې مسلک کې کار کوم. مخکې به موږ د پاکستان نه، ایران نه، د ازبکستان، تاجکستان نه مال راوړلو. اوس امارت اسلامي یو ښه نیک اقدام اخیستی دی چې د پاکستان سره زموږ هغه کوم کاروبارو دغه چې هغه ختم کړي دي ځکه د پاکستان مالونه اکثره ضعیفه وو نو زموږ مشتریانو په هغې کې شکایت ډېر زیات لرو. نو اوس موږ د کور دننه خپل تولیدات لرو د غیر د پاکستان نور ملکو ایران او د دې ملکونو نه موږ دغه کوو واردات لرو. دا چې د پاکستان دغه لارې هم بندې شوي دي او تاسو وایي چې مال دغه کوم مال چې تاسو په دکان کې دی دا هم د خپلو داخلي دی یا هم د نورو هیوادونو څخه دی په بیې کې خو به کوم بدلون نه وي راغلی؟ نه هیڅ مشکل نشته الحمدلله. اوس موږ خودکفا او اکثره شیان 80% تولیدات خو زموږ داخلي دي. زموږ په دې خپل کاروبار کې چې کوم جنسونه تاسو ویلي دي که 80% اجناس موږ د خپل داخلي دي او دا 40% چې کوم دي دا موږ د ګاونډي نورو هیوادونو نه غیر د پاکستان نه د نورو ملکونو نه زموږ دغه مشکل حل دی. هیڅ ستونزه نشته دی لله الحمد. کومه ستونزه موږ نه وینو. خلک خو زموږ نه ډېر راضي دي. اوس موږ خو پاکستان ته هم تللي وو، ایران ته هم تللي وو، تاجکستان زه خپله تللی یم. نو د پاکستان ملک یو غیر منظم ملک دی، کوم ترتیب او سیستم پکې نشته دی، نظافت نه مراعات کوي. بل پاکستان اکثره کوم د جنسونه چې موږ ته راصادرول موږ به د هغې ملک نه راوریدولو اکثریت یې بې کیفیته وو. زموږ تجار دغه لږ ارزانه پرېوتو نو په دې باندې د تجارانو لږ علاقه وه چې یاره لاړ شي پاکستان او دغه جنس راوړي افغانستان ته لږ ډېره ګټه وکړي. خوشبختانه اسلامي امارت ډېر ښه اقدام اخیستی دی چې هغې څخه زموږ هغه راشه درشه هغه کوم تجارت چې و هغه کمرنګه شو، کم شو، په هغې بندیزونه ولګېدلو. نو اوس اکثریت شیان چې دي د نورو ملکونو څخه راځي چې هغې کیفیت هم ډېر زیات جګ دی او کوم څیزونه چې موږ خپله تولید لرو یا زموږ د خپل د ملک دي الحمدلله هغه ډېر ښه کیفیت لري او زموږ مشتریان چې موږ نه کومه مال اخلي مشتریان موږ نه ډېر زیات راضي دي. زه آصف الله عمر خیل د کندوز ښار اوسیدونکی یم. عمر خیل صاحب دا راته ووایي چې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده له پاکستان سره زموږ هر ډول سوداګریزې راکړې ورکړې بندې شوي دي. د توکو په بیه کې کوم بدلون نه دی راغلی. څومره خوښ او دا چې اوس دغه کوم څه چې تاسو واخلئ کیفیت یې څنګه دی؟ کیفیت څخه یې راضي یاستئ او که نه؟ له کیفیت او له دې داخلي مواد نه ښه راضي یاست او بیو کې خاص داسې تفاوتونه نه راغلي. خیر دا راضي کم توم مشکلات خو انشاءالله په آینده کې به دا هم حل سي او بدیل لارې د دې سته دي. اوس انشاءالله بعضې موادونه یې داخل کې تولیدېږي او کیفیت یې هم ښه ده او نرخو کې خاص تغیرات نه دي راغلي. عام ملت نه مې دا تقاضا ده چې باید داخلي موادونه دوی استفاده وکړي، نه باید خارجي مواد باندې تمرکز وکړي. نو دا بهتره ده چې خپل داخلي مواد خرید او فروش یې وسي، دا بهتره ده. دا راته وایي چې په راتلونکي کې د افغان حکومت او له ملي سوداګرو څخه د غوښتنه څه ده؟ له افغان حکومت او ملي سوداګرو دا هیله ده چې دوی خپله باید فابریکې جوړې شي خپل وطن کې او دغه کم کارګر چې نور ملکو ته ځي یا خو دېخوا لکه ایران او پاکستان یا ترکیه نورو هیوادو ته ځي نو دلته فابریکې او دا هغه جوړ شي باید چې دا دوی دا کارګر هم دلته خپل کېږي او په کار کېږي او دا یو غټ لاسته راوړنه به دولت لپاره. روګردو وستا خدای دا خاورا نسپیروخه روګردو وستا زمونږ نه لورېږي ژوند یې د صحرا په زړه کې
اسمتون چی است؟ اسم عتیق الله ولد محمد هاشم، باشنده ولایت قنداز. عتیق الله جان، برای ما بگو که چقدر وقت میشه که کاروبار میوه را میکنی و کدام تغییراتی در کاروبار تو آمده یا خیر بعد از بسته شدن مرزهای با پاکستان؟ البته چرا نه، من مدت 2 سال میشه که میوه فروشی میکنم در ولایت قنداز. دیگه وقتا بود قیمت های مثال میوه های داخلی ما بود که ارزش مثال خاص خود نداشتن و مثلا باید پاکستان میوه میرن راه که بسته شده میوه ما یک کم زده مثال از نگاه سیب است و از نگاه مثال انارات کنار در قندار تگاو در اینجا ما انار رقم انار داریم دیگه مثال در اونجا نمیره صادر نمیشه جای ولی اگه صادر میشه بسیار کم بعضی نیز زیاد صادر میشه ولی در اینجا فعلا دیگه امکانات خوب است دیگه کم زده راه که بسته شده دیگه سلسله مشکلات های خاص خود داشته ولی در کل بازم بسیار خدا را شکر که امروز است که ما از میوه داخلی خود مثال استفاده میکنیم و بسیار لذت بخش است برای ما. بسیار خوب. بیره برای ما بگوی که چقدر از این اقدام امارات اسلامی خوش هستین که مرزهای خود را با پاکستان مسدود کرده و شما روی آوردین به تولیدات داخلی و میوه های داخلی خود که انار است و انگور است و دیگه میوه هاست. چقدر خوش است. ما 100% رضایت خاص خدا داریم به خاطر از اینکه میوه های لذیذ که ما بعد کشورهای دیگه صادر میشه ولی چرا خود ما استفاده نکنیم از این به خاطر از اینکه میوه لذت بخش که مثلا میوه خوب ما مثال به دیگه کشورها صادر میشه و میوه پسمانده که ما را استفاده میکنیم چرا میوه سر را خود ما استفاده نکنیم. ما از امارات اسلامی ما 100% رضایت کامل خاص خود داریم چرا که انارای خاص خود مثلا انارای بیدانه داریم انارای تگاو داریم انارای قندار داریم انارای خوب خودم استفاده میکنیم. ما 100% رضایت کامل خود داریم. پیامتان به مردم چی است؟ به تجارای ملی چی است که باید از کدام کشورها میوه ها را وارد کنه و از مردم چی میخواهی که باید از کدام میوه ها استفاده کنه؟ ولی مردم خو میوه قسم میوه ما در وجود داره که ذوق خوشان است خوش دلشان مثلا ذوقشان چیزی که انار میخورن مثلا اگه املوک میخورن چیز میوه داخلی خود استفاده بکنن و ما از امارات اسلامی خواهان از این هستیم که همین میوه داخلی خود ما مثلا دیگه ما دهقانای خاص خود داریم که مثلا در نگاه تولید انار دیگه جا هم استفاده ما بکنیم. ما رضایت خاص خود داریم. ما در کل از میوه خارجی که مثال برای ما میایه که از نگاه کینو است و نگاه کیوی است از نگاه چیزهای دیگه هستن که ما اگه مستفید نشیم خیر ولی در کل هم میوه خود ما که برای ما صادر میشه میشه که ما استفاده میکنیم برای ما لذت بخش است. هیچ ضرورت ما به کس نداریم و میوه خود ما استفاده کنیم برای ما کافی و شرط است ان شاء الله. د وطن روح مفنتا د دنیا پزړه کې منم چې هیڅ کال بمړنا شي د جنگ پغې کې منم چې هیڅ کال بمړنا شي د جنگ پغې کې خدای مزخمه کلار بندي شویم دي افغانستان کې خپل میوجات خپل شته انار شته دي مڼې شته دي مشکلات پکې نشته دي کلار بندي د خواته خیر د کېلې به نه خورو په ځای به مڼې خورو انار به خورو یو بل شی به خورو مطلب میوجاتو کې په دې شانو کې تغییر نه درغلی هر مال چې مثال د خارج نه راواردېږي باید پکې جدي پالنه وکړي چې هغه وګوري چې بې کیفیته مال نه یو سم شی راشي چې د افغانستان خلک د هغه نه استفاده وکړي او خوښ یې د هغه نه داسې شی باندې تجار لاس کې نه دي چې هغه راوړي دلته د انسان په تاوان د امارت اسلامي او ښه اقدام دی چې کړی دی لارې بندي کړي دي مثال دلته چې وخت د میوې د افغانستان راشي وخت چې تورخم خوا تیریږي لاره پې بنده کړي وخت چې د هغو توکي دې خواته را تیریږي هغه لاره خوشي کړي خپل منفعت په نظر کې نیسي او د افغانستان مسلمانان کم کسان چې مثال سوداګریز پراخې دغه لري هغه په نظر کې نه نیسي میوه هم دلته خراب شي انار دلته خراب شي یو چارک انار په 40 روپۍ 50 روپۍ دی انار اخواته نه پرېږدي د خپل کیلې خپل شیان دی خواته د مالټو د شیان ټیلرونه ولاړ دي اوس چې پوهېږي زموږ مال هلته خرابېږي اوس وایي چې لاره خوشي کړه د امارت اسلامي دا کار ډېر ښه کار دی چې اوس لاره بنده کړې ده خپل مال هم دلته خپل افغانستان کې عرضه کېږي هغه کومه ادویجات چې د پاکستان نه راځي افغانستان ته هغه بالکل بې کیفیته دي کوم دوا چې خپله پاکستان په خپل ځای کې استعمالوي په 2001 کال کې زه پاکستان ته تللی وم هغه کوم پاراستامول به چالته موږ خوړه تاثیر به یې کوو دلته چې 2 دانې واچوي د یوې ځای نه نیسي علت یې دا دی چې کیفیت یې کته دی تجاران هلته لاړ شي کوم مال چې هغه ځای نه راواردوي کیفیت یې کموي کیفیت یې باید پورته وي چې دلته هغه کوم شی کوم ادویجات چې هلته استعمالېږي که امپول وي که شربت وي که هر شی باید کیفیت یې پورته وي که چېرته کیفیت پته وي بیا دې نه هغه کوي راواردوي دې نه
بیا د بل ملک سره تجارت اړیکه ونیسي چې هغه پانګونه په خارج کې کوي فابریکې جوړوي راشي په خپل ملک کې جوړ کړي خپل ملک په آباد کړي خپل ملک پانګونه وکړي چې او مسلمانان دی او 15 نفر 10 نفر ته کار زمينه برابر شي هغه دلته کار وکړي دا چې مجبور نشي چې خارج هیواد ته لاړ شي تاسو څو ورځې مخکې ولید چې د ایران په لار کې افغانان څنګه وشتي ضربې پکړې وکنه وشتي پاکي قتل کړي تجاران دلته زمينه برابر کړي د کار وخت چې کار دلته جوړي یو سړی پاکستان ته ایران ته بل ملک ته ترکیه ته شي خو دا هغه ځای 1500 روپۍ باندې خوشاله نه دي 200 روپۍ د همدغه باندې خوشاله دي خپل اولاد ته خپل مور او پلار ته نږدې همدغه ته سار زی خپل کار ته بیګاره زی د مور او پلار دیدار ته دا خو خبر ده چې دلته هغه کسانو تقاضا ده کو چې راشي اپانګون پاکستان کې په ایران کې نه کې په افغانستان کې دی چې یو 15 نفر مسلمانانو پرده ور سره وشي وطن لا کانګي ګتا وکړه چې څوک ونه ولې بیا بغیر لتا پزړه کې د جادوګر حسن راج الحمدلله دلته اوس په افغانستان کې داخلي هغه کوم تولیدي فابریکې چې دي هغه تقریبا داسې دي چې خود کفایي ته هم رسیدلي دي خو که بغیر له دغه نه هم وایو موږ بغیر له پاکستان نه نور بنادر له اسیایي میانه سره ډېر ښه روابط تجارتي روابط هر څه مناسبات برابر دي هیڅ نوع کوم ضرورت هم نشته د پاکستان او د خاص تاثیر به هم ونه کړي او بیا بعضې نرخونه طبعا چې له ډېرو کلونو نه لکه پاکستان سره موږ داسې آزاد تجارتي روابط لرل خو وخت په وخت به داسې له مشکلاتو سره مخامخ کېدل نو په دغه وجه یو څه ناڅه تاثیر خامخا بازار کې و خو هغه هم وخت په وخت باندې موږ دلته په قندوز کې دغسې لکه نورو ولایاتو هم وخت په وخت له نرخونو نه بررسي کېږي او انشاءالله به قیمتونو په هر څه کې کنټرول راغلی هېڅ ډول کوم تغیرات نشته موږ په قندوز ولایت کې تقریبا 180 فعال او غیر فعاله فابریکې لرو چې ډېری د هغه مواد اولیه تولیدوي چې تقریبا داسې ډېره اندازې پورې د خلکو مشکلات او ضرورت په همدغه باندې پوره کېږي په همدغه داخلي تولیداتو باندې داسې په دې وروستیو کې د پاکستان سره د ځینې مشکلاتو وجې نه هغه لاره بنده سوله نو تاجرانو ته د مشرتابه له خوا نه خاص هدایت وسول هغه کوم اړین مواد چې دلته ورته ډېر ضرورت او دلته تولیدات نه وو کارخانې نه وي نو هغه له نورو لارو نه له نورو همسایه ممالکو نه خصوصا له ټولې اسیایي میانه سره هغه روابط او تجارتي مناسبات ډېر ښه دي او له هغه جنه موږ تجارانو په ښه توګه باندې هغه کوم اړین مواد چې وو هغه راوړل او کوم مشکل شی نشته پاکستان نه هغه بې کیفیته دوا راتلله نرخونه قیمت هم ډېر لوړ و نو د دوا په باره کې تجارانو ته خاص هدایت وسول چې له هند او ترکیې او له دغسې نورو همسایه ممالکو نه دوا وارده کړي او راوړي او ښه با کیفیته او موږ او خصوصا مشرتابه په دې کوشش کې ده چې دلته په داخل کې د دوا تولیدات موږ ولرو او ډیری بعضې موارد شته چې هغه هم دلته موږ اوس هم په افغانستان کې تولید لرو او په آینده کې به انشاءالله نور هم دغه تولید د دوا دلته زیات سي چې موږ به هغه وارداتي هغه ته هیڅ ضرورت ونه لرو د دنیا په زړه کې د وطن روح مو په نڅا د دنیا په زړه کې غازي انګاره د وطن لا کانګي ګتا وکړه درنو لیدونکو تاسو واوریدل چې کندوز میشتي د افغان حکومت له دغه پریکړې هرکلی کوي چې له پاکستان سره هر ډول سوداګریزې راکړې ورکړې بندي کړي دي او افغان سوداګرو ته نورې بدیلې لارې پیدا کړي دي دا د زموږ د نن ورځې خپرونه چې موږ تاسو ته وړاندې کړه تر بیا مو په لوی بخښونکي سپېڅلي الله تعالی سپارم لوی څښتن تعالی مو مل شه